بابا زه سپی راکړه زه ځم پان ته تر 50 سپي خو سال مې هم درکړی که دا 100 روپۍ واخله ورشه ځه راځئ چې پیسې راځئ چې پیسې زرداده خیر و بابا چی روانه زوی چې د تلوار دي ته بابا زما د لامید څه دی زما انډوال د هغه لږ روپۍ په کار دی ډېر ارجنټ زما هغه ورکوم ښه پیسې ورکړې زوی یوه خبره یاد ساته کومه خبره باید ساتم بابا زوی دا پیسې چې ورکړې یو ثبوت یو ګایوایان پر تېر کړ دی نه هېڅ سبب پښېمانه نشته بابا داسې د دور خبرې نه دي دا زما ټینګ انډوال دی خو ډېر ښه سره پوهېږي زه هغه نه درته وایم چې ستا انډوال نه دی خو بهرحال بیا هم یو ثبوت یو ګوایان پر تېر کړه دی نه زوی سبا یې مسله درته جوړه نه شي زه خو ستا دپاره وایم زویه بابا ته ګوره مه پکوز مغه دی انډوالې نه ده هغه بس بیا راکوي ماته بېغمه شه بابا ته څه ووایم زه صحیح ده ورشه زوی ورک خیر دی زردادو زوی چې پریشانه ولاړې چیش دی بابا لامید سم پیسې ورکړې وې 2 میاشتې مخکې هلک پیسې په پور ورکړي 4-5 واره ورکړی اوس هغه پیسې نه راکوي کومې پیسې 2 میاشتې مخکې زما یو لک روپۍ په پور ورکړي ولې نه درکوي ولاکه خبره یم بابا ګوره څنګه کیسه ده اوس څه وایه و ته راځه نه درځه ورسو بابا دغه کور دی دا زرداده تعلیم ورور زما پیسې خو راکړه د چش پیسې غواړي یار هره ورځ ټکه 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 زما پیسې یاله ولې دا تعلیم وروره 2 میاشتې مخکې ما تا ته لک روپۍ درکړه زما لک روپۍ خو راکړه چا پر مخ راکړلې یاره پیسې یاره تعلیم هغه ټیم خو څوک نو زما ستا انډوالي وله په دې کې خو دا شی نه راتلی سي یاره زه به خامخا څوک دروم یار لک روپۍ مې درکړه زما لک روپۍ راکړه چې دنګ ته بده مه کوه یاره یا وروره ستا پیسې نشته چش پیسې غواړي هره ورځ به روانېږې بابا دا رقم نه منې زه ځم او پیس والا ته یم پیس والا راغواړم خبره واوره زویه خبره واوره ها بابا خیر خبره واوره زویه پولیس والا له مور ځه پولیس والا له چې ته ورسې پولیس والا هم دا هغه درته وایي د تا سره کوم ثبوت دی د چا په مخ کې دا سړي ته پیسې ورکړي دي یو لیک پړ راوړه نو به زه دا پیسې چې در واخلم بابا نو زه اوس څه به وکړم زه یې مجبوره کړم دغه سړي نو ما لیک پړ نه په دې وجه نه کړي ورسره زما د ده ډېره پخه انډوالي وه نو زه څه وکړم خبره واوره ما تا ته هغه اوله ورځ وویل مال بغیر ثبوته چاته شی مه ورکوه ګوره دا په قرآن شریف کې هم راغلی دی چې لین دین چې کوې خامخا به په مابین کې یو ثبوت ږدې یو دریم به په مابین کې کښېنوې چې سبا بیا منکره نه شي نو موږ ته د قرآن شریف په خوله نه کوو نن مې دغه انجام دی زه بله ور دا ته راکار مه کوه بابا زه کوشش کوم چې بله ور دا رقم کار زه نن سبا یاري ماري نشته نو هر څه چې دی د مطلبه پورې دی زه دا په هغه ورځ ستا زما په خوله کړې زما په خوله دې نه وکړې دا په قرآن شریف کې دا خبره راغلې ده وایي د هر چا سره چې لین دین کوې خامخا به یو ګواه په مابین کې ږدې خامخا به یو ثبوت په مابین کې ږدې یو شټام یو شی به خامخا د تا سره یې سبا دی منکره نه شي وایي دا د زوی دا تاسو منکره شي د 15 کاله یارانه وه د پیسو به یې ختمه کړله بابا زه به انده کوشش کوم که مې یو چا سره لین ودې نه کول زه به خامخا ثبوت ږدم تر میان بابا اور د پیسې دا پیسې زوی به څه چې له کوه پولیس له مه ځه